یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. هغه ورځ چې په هغه ورځ باندې ورور به د ورور څخه بیزاره وي، ورور به د ورور څخه منډې وهي، پلار به د زوی څخه بیزاره وي، ښځه به د خاوند سره بیزاره وي، زوی به د مور څخه، مور به د زوی څخه، لور به د مور څخه بیزاره وي. هر یو به د خپلو اعمالو په تلاش کې وي، هر یو به د خپلو اعمالنامې په غم کې ډوب وي، هر یو به په خپل غم کې تر خولو پورې ډوب وي. هغه کم میدان دی، دا د حشرګاه میدان دی. په دا ورځ به ټوله مخلوقات د الله په حضور کې سرونه به کښته نیولي وي او الله تعالی به ارشاد وفرمایي لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. د نن ورځ بادشاه څوک دی؟ آیا هغه بادشاهان چې په دنیا کې به د ځان څخه فرعونیان جوړ کړي وو، آیا کوم دي هغه بادشاهان چې په دنیا کې به په تکبر باندې روان ولو، د تکبر سره به روان وو؟ هغه ظالمان چې په دنیا کې ظلم کاوه هغه څوک دی؟ آیا په تاسو کې څوک شته چې خبره وکړي؟ هیڅوک به هم د خولې څخه یو لفظ هم نه راباسي سوای د الله د اجازت نه بغیر. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی، د حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کوشش وکئ، محنت وکئ چې د جهنم د اور څخه خپل ځان بچاو کئ. که څه هم تاسو سره یو څه هم نه وي، د کجوره د خورما یوه خورما صدقه کوي، خو د هغه په بدله کې د جهنم اور پر خپل ځان باندې حرام کوي. د جهنم اور څخه خپل ځانونه محفوظ وساتئ. دغه یوه کجوره، دغه یوه خورما رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وجه ښولې ده که چیرې تاسو سره څه هم نه وي، یو څه هم نه وي، که چیرې یوه خورما در سره وي، هغه هم د الله په لاره کې صدقه کوي د جهنم د اور څخه د بچ کېدلو دپاره. دا هغه کم صدقه ده. او که چیرې چا سره دغه کجوره هم نه وي، د هغه بعد دې ښه خبره وکړي، ښه خبره تر خوله رایستل، دا هم صدقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسې په دنیا کې الله تعالی تاسو ته ژوند درکړی دی، نو کوشش او محنت پر دې باندې وکړئ چې تاسې خپل ځانونه د جهنم د اور څخه بچاو کړئ. نو که چیرې انسان د جهنم د اور څخه بچاوېدل غواړي، هغه د الله تعالی پر احکاماتو باندې عمل وکړي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارک په خپل ژوند کې جاری کړي، هغه د قرآن لمنه ونیسي، هغه د صحابه لاره ونیسي. ښه خبره کول او ښه خبره مخته رسول دا صدقه ده. ګوره موږ ته ټوله ورځ په ګانو ټیک ټاک کې ګانې اورو، هغه خلک سپورټوو چې هغه دا بېحیایي کوي او بېحیایي لارې خوروي او هغه بربنډې نجونې، هغه بربنډې زنانې موږ هغه سپورټوو چې هغه د الله او د الله د رسول خلاف روانې دي. نو موږ ته د دین یو خبره ولې نه سپورټوو، د دین یو لاره ولې نه سپورټوو، د دین یو عالم چې د حدیث خبره کوي، د قرآن خبره کوي، موږ هغه ولې نه سپورټوو؟